ایران والا ولګېدل او د اسراییل اولنی جزء چې دی نو هغه راواچاوه F-35 چې دی نو هغه ولا راغوزار کو هغه ولا ختم کو ملګرو بل چې دی نو بیا په اسراییل باندې حمله کړې ده تقریبا 50 میزایل نه ول 60 میزایل پورې چې دی نو دای په ورچې ډیفنس منسٹر اف پاکستان خواجه اسف چې دی نو هغه هم سټیټمنټ جاری کړی د پاکستان والا هم مکمل تور باندې تیاریاں پوره کړې دي ویډیو راسره مکمل وګورئ یو څو ټاپکونه سره باس کوم ملګرو پاکستان والا لګېدلې دي او په اسراییل باندې واپس حمله کړې ده چې دا یو جز ده کنه F-35 چې دی نو هغه ولا راګزارل دي هغه ولا ختم کړی دی او بیا چې نو د بیګا د شپې په حمله کړی و تقریبا چې د 50 میزایل نه ولا د 60 میزایل پورې چې د په ورخوشي کړی او د چې نو هغه چې نو دغه چې کوم خار دی تل حبیب خار چې نو هغه ولا مکمل تور باندې ختم کړی دی ملګرو او اوس چې کوم معلومات راغلل کنه ځکه چې ایران چې د ایران سره یو ملک هم نه دی ولاړ او ایران چې د نو کې ویاجی دی او اسرایل سره ډیر ملکونه ولاړ دي کنه اردن او لبنان او د ملکونه چې د اسرایل سره ولاړ دي کله چې ایران والے چې د په اسرایل باندې حمله کوي نو چې په لبنان باندې چې د نو د بمونه اسرایل ته ځي نو لبنان والے چې د ایران د کوم میزایل چې دي نو دا ول راغزاري ملګرو ډیفنس منسٹر اف پاکستان خواجه اسف دا سټیټمنټ جاری کړی دی چې موږ د ایران سره په هر ټیم کې ولاړ یو د ایران څه چیز ته ضرورت وي جزونه ته ضرورت وي او ایران لچې د موږ په هر ټیم کې ولاړ یو چې ټول دنیا حیران کړه ملګرو او بل طرف ته چې د پاکستان والا خپل تیاریاں هم د جنگ شروع کړې دي که تاسو سوچ وکړئ کنه ځکه کنه چې پاکستان چې د نو هغه اسرائیل چې د نو نه دي تسلیم کړي نه دی وجه نه چې د نو کېدې شي پاکستان والا وایي چې اسرائیل چې د نو د پاکستان باندې حمله وکړي نو په دې وجه پاکستان هم تیار شوی دی حالات ډیر زیات خراب طرف روان دي کله چې عالمي جنگ جوړ شي د ایران او د اسرایل چې کوم جنگ دی نو هغه ډیر خراب طرف روان دي ورګورو دا نوې معلومات راغلي چې څومره کسان زما ویډیو ګوري نو شیر کړئ زما په دې پیج باندې نوې ضرور وسره فالو کړئ